السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې یو ځل بیا د لونګاژ فامیلیي په باره کې خبرې کوو. یعنی په دې درس کې تاسو لپاره د لونګاژ فامیلیي 9 لغتونه تاسو لپاره سره د مثالونو تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړنی لغت: un bagnole, un caisse, un tir, un bagnole, un caisse, un tir. un bagnole, un caisse, un tir. دا درې واړه اون وتوخ لپاره استعمالیږي. دا درې لغتونه یو معنا ورکوي چې معنا یې دی اون وتوخ. وتوخ وای موټر ته، یعنی دا څلور واړه لغتونه موټر لپاره استعمالیږي. On prend ma bagnole pour les vacances. On prend ma bagnole pour les vacances. On prend ma bagnole pour les vacances. وکانس لپاره به زما موټر ویسو. یعنی کله چې یعنی وکانس ته چې ځو زما موټر به ویسو. مونږ چې وکانس ته ځو زما موټر به ویسو. دویم لغت: un becan. un becan. un becan وای un moto. un moto یعنی موټر سایکل. un becan موټر سایکل ته وای. دا په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي. un becan موټر سایکل. Cette bécane fait beaucoup de bruit. Cette bécane fait beaucoup de bruit. Cette bécane fait beaucoup de bruit. دغه موټر سایکل ډیر تیز شور کوي. یعنی دغه موټر سایکل ډیر تیز आवाज کوي. دریم لغت دی un baraque. un baraque. un baraque معنا un maison. un maison. un baraque وای un maison ته، یعنی یو کور لپاره. un baraque معنا یو کور په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي. un baraque یو کور. Tu as une belle baraque. Tu as une belle baraque. Tu as une belle baraque. تو یو ښکلی کور لري. تو یو ښکلی کور لري. څلورم لغت دی le bahut. le bahut. le bahut معنا l'école. l'école یعنی مکتب. le bahut لونګاژ فامیلی کې مکتب یا ښوونځي لپاره استعمالیږي. On se retrouve devant le bahut. On se retrouve devant le bahut. On se retrouve devant le bahut. آیا موږ به د مکتب په مخ کې سره وینو؟ پنځم لغت دی le frigo. le frigo. le frigo معنا le réfrigérateur. le réfrigérateur. le réfrigérateur یخچال یا فریج. le frigo معنا یخچال یا فریج په لونګاژ فامیلی کې دی دا لغت le frigo. شپږم لغت un bouquin. un bouquin. un bouquin معنا un livre. un livre. un livre معنا یو کتاب. un livre معنا یو کتاب. un bouquin معنا دا هم یو کتاب. کتاب ته وایو خو لیکن دا په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي. Tu me prêtes ton bouquin. Tu me prêtes ton bouquin. Tu me prêtes ton bouquin. آیا تو خپل کتاب ما ته قرض راکوي؟ آیا تو خپل کتاب ما ته قرض راکوي؟ اووم لغت la clope. la clope. la clope معنا la cigarette. la cigarette. la cigarette معنا سیګریټ. la clope هم سیګریټ ته وایي په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي. je vais fumer une clope. je vais fumer une clope. je vais fumer une clope یعنی زه به یو سیګریټ وڅکم.
اتم لغت اون فرانگ اون فرانگ اون فرانگ معنی un vêtement un vêtement un vêtement معنی یو لباس یا یو جامه اون فرانگ او un vêtement دواړه یو معنی لري خو لیکن اون فرانگ چې دی دا په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي je vais acheter des franges je vais acheter des franges je vais acheter des franges زه به جامې اخلم je vais acheter des franges زه به جامې اخلم نهم لغت اون پمپ اون پمپ اون پمپ معنی اون chaussure اون chaussure اون chaussure معنی یو بوټ اون پمپ هم د اون chaussure معنی ورکوي خو لیکن اون پمپ په لونګاژ فامیلی کې استعمالیږي j'ai acheté des nouvelles pompes j'ai acheté des nouvelles pompes j'ai acheté des nouvelles pompes ما نوې بوټان واخیستل دا زمونږ درس و مې لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي تر راتلونکي ویډیو پورې په مخه ښه وخت او ښه ژوند ولرئ